बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू درنو کتونکو حبیب الله همدرد تاسو ګورئ انډسټری نیوز نیټورک دا وخت ولاړ په مټه ذاکر خان شهید هسپتال د ایمرجنسي د چراغلی ودلته یو حادثه مخه تراغلی چې د سکول یو بس بریک پیل شوی او د بریک پیل کېدو په نتیجه کې یو ماشومه چې هورین نومیږي د 12 کالو هغه په حق رسیدلی او 15 ماشومان چې دي چې هغه کې 14 ماشومان دلته راوړل شوي دي دغه هسپتال ته یقینا یو ډیره غمناک واقعه ده یو ډیره پریشان کن واقعه ده دغه واقعي تفصيلات باخلو دلته زموږ سره چې کوم ملګری ولاړ دي دا غي نو تاسو کو چې دلته هغه زموږ سره ولاړ دي چې دغه کوم پیښه راغلي د دې باره کې پوره تفصیل به تاسو سره شریکو کته ضرورت لګوي جناب ایډوکیټ سپ چې دغه واقعا څنګه مخه تراغلي او پوره تفصيلات چې دی هغه سدي جی بسم الله الرحمن الرحیم همدا سپ تاسو جان مننه دا د هیرا سکول یو دارمه گاډه و چې عمرزاده دغه ډرایور دا روانو ماشومان واپس کورون ته وړو نو حادثه راغلی د صخره نه بره چې کله تاسو واورې لنډه چړې راځي پاغې کې خو شکر الحمدلله چې دا بس کته نه ته پرور باندې دغه شوی دی نو پای کې ان شاء الله ټول ماشومان دا خبر نشته سټیبل دي ماشوم پکې زمونه اسپایر شوی دی لنډه چمو او یو درې ماشومان 14 ماشومان چې پکې دي نو هغه دلته راوړل شو د مټي هسپتال ته هغه ټیک ټاک دي دا خبر نشته دا یو د زنانه چې هغه چرته بلار روانه فاضل بیگ ته هغه دې بس ته خدلی نغو بګي یو فکر شوی دا نو حالات د خطرې نه بهر دي حادثه را ټول دعاګانې کوي د سم مسله نشته هر څه ټیک ټاک دي بس دعاګانې کوي زموږ مشمان ټول ټیک دي او الله مو خاد او آباد ساتي یو جان مننه ایډوکیټ سپ ډیره مننه یقینا د دې په وینا چې نور حالات په کنټرول کې دي البته یو ماشومه په دې کې چې هغه وفات شوی دا یقینا دغه لوی صدمه دلته اسسټنټ کمشنر مټه هغه هم راغلی او هغه هم په دغه حواله سره دا خبر او کله میډیا سره د خبرو اترو دوران چې راته په باقاعده انکوایري کیږي د سکول حواله سره مو دغه بس د ډرایور حواله سره مو د بسونو د منټیننس حواله سره محمد عالم صاحب زموږ سره دی چې د هیرا ګرلز بوای سکول اینڈ کالج پرنسپل د شعبه تعلیم سره ډیر وخت واسطه هم پاتې شوی دا محمد عالم صاحب د واقعي ته پکتو بسوای همدرد صاحب بس حادثه دا او سټه مم راتلی شي دا د الله تعالی په مقرر یو خبرې نو په دې کې داسې مطلب دا چې چا څه کوتاهي او داسې څونه پکې ثانوي څیزونه دي خو حادثه راغلې ده ناڅاپه او د ګاډي ته راغلې ده حادثه او پای کې څه ماشومان پکې زخمیان شوي دي او څنګه چې وکیل صاحب وایي چې ماشومان زموږ موجود دي په کیجوالټۍ کې 13 ماشومان دي او زموږ د مخکې دي ان شاء الله داسې خاص غټ مسله پکې نشته بله پکې دا ده چې یو ماشوم پکې ایکسپایر شوی ده او هغه د خاندان لپاره او د هغې لپاره موږ دعا کوو چې الله پاک دې دوی نصیب کړي او الله پاک دې داسې پیښو نه موږ نور مزید وساتي ډېره مهرباني جی محمد عالم صاحب دا خبرې اترې تاسو هم اورئ د هغې په وینا دغه ثانوي خبره ده خو تر څو پورې چې حادثه ده نو حادثه وي دغه بلا خلک هم راغلي والدین هم دي زموږ حکومتي ادارې هم دي ډاکټران هم بالکل اکټیو دي او دغه وخت کې چې د ایمرجنسي هم لګول شوي ده د هغې سټوډنټ د هغې علاج معالجه هم روانه ده تاسو کته شي د مټي هسپتال دی دغه حادثات چې څنګه تاسو ته موږ مخکې مو وي چې دا د لنډۍ ګړۍ کې دغه واقعه را مخې ته شوې چې د سکول یو بس د هغې بریک پیل شوی د بریک پیل کېدو په نتیجه کې هغه بس اوړېدلی دی چې پکې یوه ماشومه هورین 12 کلن هغه وفات شوی او 14 ماشومان جوبل دي پکې 2 راهګیرې زنانه هم جوبل دي نور تفصیل به د پیښې د ځای نه سید امین الله زموږ سره هلته موجود دی هغې به مکمل رپورټ 100 منټه بعد به دغه رپورټ هم تاسو سره شریکوو موږ سره اوسئ